رحیم اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. صدق الله العظیم. لکه څنګه چې تاسو درانو هیوادوالو موږ ولیدلو چې د خپل دا زموږ موټر د امارات موټر دی، موږ هم خپله د امارات غړي یو او په امارات کې د خپل دندې اجرا کوو. نو څنګه چې امیر المؤمنین حفظه الله فرمان صادر کړی و چې د موټرو شیشې که توري هغه تور فلمونه به هغه لرې کېږي، نو موږ دغه د امیر المؤمنین فرمان په خپل ځان باندې واجب بولو او د هغې اطاعت کوو. نو ځکه موږ هغه د خپل په لاس باندې وشکوو، ځکه دلته موږ مجاهدین ورونه ولاړ وو، دوی د دغې لپاره ولاړ وو چې دغه د امیر المؤمنین کوم فرمان دی دا عملي سي. نو موږ هم الحمدلله په دې باندې افتخار کوو چې موږ مجاهدین ټول د دې اطاعت کوو. امیر المؤمنین هر فرمان چې د هر غره سر کې هر مجاهدی او هر وطنوالي هغه به د امیر المؤمنین اطاعت لبیک وایي. ځکه ما آیات کریمه چې ولوسته الله تعالی فرمایي اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. تاسې الله تعالی اطاعت وکوئ، د رسول الله اطاعت وکوئ او د خپل اول الامر مشرانو اطاعت وکوئ. نو موږ د دغه آیت مصداق باید ځانونه وګرځوو او د خپل د عمراو اطاعت وکوو. ومن الله توفیق. زما نوم نور محمد فضلي د پروان ولایت شینوارو ولسوالۍ اوسېدونکی یم.